ادب د انسان د احساساتو او افکارو او تجربو هنداره ده. شاعران او لیکوالان د خپلو احساساتو او فکرونو څرګندولو لپاره شعرونه، کیسې او نور ادبي اثار لیکي. خو د دې اثارو د ښه او بد، قوت او کمزورۍ معلومولو لپاره کره کتنه ضروري ده. کره کتنه په ادب کې ځانګړی مقام لري، ځکه د ادبي اثارو د ارزونې او سمې پوهېدنې وسیله بلل کیږي. کره کتنه هغه علمي او ادبي ارزونه ده چې د یو ادبي اثر ښکلاوې، نیمګړتیاوې، ژبه، خیال، پیغام او هنري ځانګړنې پکې څېړل کیږي. کره کتونکي هڅه کوي چې د اثر ښه او کمزوري اړخونه په انصاف او دلیل سره بیان کړي. د ادبي اثر ارزونه کول، د ښو ادبي اثارو پیژندنه، د لیکوال او شاعر د هنر څرګندول، د ادبي نیمګړتیاوو اصلاح کول او د لوستونکو لارښوونه کول د کره کتنې اصلي موخې دي. کره کتنه څو مهم ډولونه لري. اول، تحلیلي کره کتنه. په دې ډول کره کتنه کې ادبي اثر په ژوره توګه تحلیل او څېړل کیږي. دوم، اغیزمنه کره کتنه. په دې ډول کره کتنه کې کره کتونکي د اثر اغیز او خپل احساسات بیانوي. دریم، مقایسوي کره کتنه. په دې ډول کره کتنه کې دوه یا زیات شاعران او یا اثار سره پرتله کیږي. د کره کتنې اهمیت. کره کتنه د ادب د پرمختګ سبب ګرځي. دا لیکوال ته د اصلاح او پرمختګ لار ښیي او لوستونکو ته د ښه ادب د پیژندلو مرسته کوي. که کره کتنه نه وي نو ادبي اثار به په سمه توګه ونه ارزول شي او د ادب معیار به کمزوری شي. په پای کې ویلی شو کره کتنه د ادب یوه مهمه برخه ده. دا نه یوازې د ادبي اثارو ارزونه کوي بلکې د ادب د پرمختګ او اصلاح لپاره هم مهم رول لري. ښه کره کتنه د ادب ښکلا زیاتوي او لیکوالانو ته د لا ښه لیکلو هڅونه ورکوي.